د کرېکټ له نړیوالې شورا د افغان نجونو کرېکټ لوبغاړو غوښتنه. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وړاندې د هېواد کرېکټ بورډ د کرېکټ نړیوالې شورا په غوښتنه د ښځینه کرېکټ لوبډلې پر جوړولو کار پیل کړ. د دغو هڅو په دوام یو شمېر لیوالو نجونو د 2020 کال په نومبر کې د کرېکټ تمرینات پیل کړل او د کرېکټ بورډ له لوري 25 نجونو ته قراردادونه ورکړل شول. ټاکل شوې وه د افغان نجونو د کرېکټ لوبډله د لوبو لپاره عمان ته ولاړه شي، خو لنډ په هېواد کې حکومت بدل شو او د کرېکټ لوبغاړي هم بېلابېلو هېوادونو ته کډوالې شوې. اوس په استرالیا کې یو شمېر جلا وطنو د کرېکټ افغان نجونو لوبغاړو د کرېکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې په استرالیا کې ورسره د کډوالو لوبډلې په جوړولو کې مرسته وکړي. دوی د نړیوالې شورا رئیس ته په یو لیک کې ویلي چې نه غواړي د افغانستان د کرېکټ بورډ یا د افغانستان د نجونو د کرېکټ ملي لوبډلې تر نوم لاندې ولوبېږي، بلکې د دوی لوبډله دې په استرالیا کې د ختیځې اسیا د کرېکټ دفتر له لوري د کډوالو لوبډلې په نوم اداره شي، څو وکولای شي د هغه افغان ښځو او نجونو استازیتوب وکړي چې د کرېکټ کولو هیله لري خو په افغانستان کې نشي کولای. دوی همداراز په دې لیک کې په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې بریاوو او لاسته راوړنو ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې موږ د افغانستان د ښځو پخوانۍ لوبډلې قراردادیانې په نړیوال جام کې د افغانستان پر بریاوو او لاسته راوړنو ویاړ او خوشحالي کوو، خو یو ژور درد شته چې موږ د ښځو په توګه نشو کولای د نارینه‌و په څیر د خپل هېواد استازیتوب وکړو. د کرېکټ افغان نجونو لوبغاړو په لیک کې وړاندې ویلي غواړي هغه نجونې وګماري او ورته روزنه ورکړي چې له کرېکټ کولو سره مینه لري، څو د افغان ښځو وړتیا نړۍ ته وښیي او خپلې لویې بریاوې چې د ICC د مالي ملاتړ په صورت کې ترلاسه کولی شي نندارې ته وړاندې کړي. تر اوسه ICC یا د کرېکټ نړیوالې شورا د دغه لیک او د کرېکټ افغان نجونو لوبغاړو د غوښتنې په اړه کوم ځواب نه دی ورکړی.